لوط علیہ السلام قوم کې دا بیماری راغه څنګه مونږ وایو که نه هلک د هلک نه شهوت پوره کوي د دې ډیټیل ویل پکار دي. لوط علیہ السلام قوم کې یو سړی و هغه به چې کوم دی د دې پټو کار کول یعنی کله یو پکې یو پټي کې یو څه کرلی کله بل څه کرلی فصل به یې کرلو. شیطان راغو د ښایسته هلک په شکل کې چې راغی هغه فصل کې وله منډې ووالي او چې څه ټایم یې منډې ووالي او شیطان راغو په دغه پوله باندې کېناستو په کومه پوله باندې یا کوم پټي کې چې د منډې والې وي مالک پرې راغو ویې کتل چې هلکه زما پټي کې منډې چا والي دي نو هغه هلک ناست د خیال شو ډېر ښایسته هلک و دی ورته وایي دا منډې چا والي دي پټي کې دې کس نه تپوس کوي چې په پوله باندې ناست و وایي ما والي دي هلکه خیر شه زما ستا دشمني سره ولې دې والي دي نو تنګ کو حال ورته ونه ویلو دغه سړی را پاسېرو دغه کس چې کوم دی دا ښایسته هلک یې وو دا خو شیطان د ښایسته هلک په شکل کې راغلی نو چې ویې والو سبا بیا راغو بیا په فصل کې وله منډې والي یاره چې یو 3 ورځې داسې کار وکړو په څلورمه ورځ دا سړی وایي ظالمه زه خو تا تنګ کړم چې تا سره زه کم عمل وکړم دی ورته یو عمل را سره وکړه بس تا لاره جدا وره زما جدا وایي څه ما سره وایي بدفیلي وکړه بدکاري را سره وکړه شیطان ورته وایي ما سره زنا وکړه بس زه به ستا په ټیل هم نه راځم او تا له به هم نه راځم هغه ویل ټیک ده هغې خو دغه سوچ وکړو چې زما پټې صفا پاتې کېږي منډې تړلې پکې نه وي بدفیلي به وکړم خیر څه مسله نه کوي خو چې کله یې بدفیلي وکړل هغه شیطان سره دې سړي نو د خوند واغستو فصل یې مورله پرېغوستو فصل له بیا نه راتلو په ټیله بیا به هلکانو پس چې کوم دی ګرځېدو تر دې پورې بیا به هغه سړی چې کم سړي پټیو په بازارونو کې به چې کم دی ګرځېدو او هلکانو ښایسته شوق به یې کولو تر دې پورې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې په دې قوم باندې الله عذاب راوستو نو د لوط علیه السلام یو ښځه وه هغه هم په دغه عذاب کې چې کم دی غرقه شوې ده ځکه دغه خلکو سره میلاو وه کومو خلکو به چې کم دی د هلکانو کاروبار کو ښایسته هلکان به چې کم دی لوبول نن معاشره کې وګورئ ښایسته هلک باندې خرچې کېږي ښایسته هلک چې کم دی بازارونو له راځي ښایسته هلک پارکونو ته راځي ښایسته هلک باندې موبایل ګاړې هر شیز ولا اخلي ولې چې دا مخه رنګ یې سپین دی که نه زما محترمو په علماو په لوی خلکو باندې څوک خوراکونه او خرچې نه کوي ځکه چې ورته وګوري خلک وایي دا شیخ صاحب دی حالان کې دغه مسلمان دغه عالم چې نن ته مسلمان یې زه مسلمان یم د دغه علماو برکت دی دې له څوک توجه نه ورکوي خو چې ښایسته هلک ګوري هر سړی وته چې کوم دی تخنیکي نو محترم و عزم به راسره دا کوئ چې کومه بیماري معاشره کې تیزۍ سره روانه ده د دې به چې کوم دی مخنیوي کوو خپل بچي به چې کوم دی نظر به پرې د باز ساتو شاعر وایي خپلو بچو له چې کوم دی د سرو مړی ورکه او نظر پرې چې کوم دی د باز ساته خپل بچی چې سبق له بوځي سکول ته بوځي خپله ځه او خپله ورسره راځه دا هغه معاشره نه ده د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی دا هغه معاشره نه ده د عمر فاروق رضی الله تعالی دا هغه معاشره نه ده د عثمان ابن سنون رضی الله تعالی د عثمان غنی رضی الله تعالی هغه معاشره نه ده دا اوس داسې د شر او قرون د شر القرون دي ته ویلی شي د شر زمانه ده انشاءالله عزم به راسره کوئ چې خپل بچي به چې کوم دی علما او صلحاو ته کېنوئ او ښایسته دغه هلکان نه به چې کوم دی پرهیز کوئ الله رب العزت دې په دې خبرو موږ او تاسو ته عمل توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين